كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ویلنا چاچه بدی وکړه او په د خپل ګناه را چار پیر شوا نو هم دغه کسان د یور ولدي دوی په یور کې همیشه وي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او هغه کسون چې ایمان ډېر وړی دی او نیک عملونه یې کړي دي هم دغه کسون د جنت ولدي دوی به په هغه جنت کښې همیشه وي. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. او کله چې میش د بني اسرائیل نه پخه وعده وخوسته چې عبادت به یوازې د الله تعالی کوئ او د مور پلار سره به نیکي کوئ او د خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو سره به نیکي کوئ او خلک ته ښایسته خبره کوئ او لمونځ قایموئ او زکات ورکوئ بیا تاسې د خپلې وعدې نه وګرځېدئ مګر ډېر لږ کسان ونه ګرځېدل او تاسې مخ ګرځوي.